جڑا د ملائکو د عرش په منارو کی ګلو نمړا وشویو د کوه کا پسر درو کی نو سو وکړم سبحانا نو سو وکړم سبحانا پیاله د زهر ډکه د زهرا غسل لذي یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه چې تاسو ته پته مرګرو چې اختر را نږدې دي نو سم مرګرو صدقه کړې وه صدقات او څه چې کوم دی نو فطرانه وه نو دا ملګرو را لېږلې وه چې کوم مستحقین دي هغې ته دې ورسي نو د هغې د طرفه مونږ دغه چې کوم دی نو بیا علیماپو کې پی کړه او چې کوم ملګري زموږ داسې وي چې هغه مستحق وو کو هغه د کم هرې علاقې سره وو نو هغې ته مونږ په وخت باندې د اختر نه وړاندې چې کوم دی دا سلسله شروع کړې ده. نو پا قسم سر زما دا یار د حسنا یو ضرب د یوسف د کنعان حسنا پړوپانې سلسله کې چې کوم دی تقریبا 25 کسان ته مونږ چې کوم دی دا امداد ورسو او انشاءالله مخکې به هم چې نور کوم ملګري امداد کوي نو هغه به هم چې کوم مستحق خلک وي نو هغې ته به وررسي. کې انبیا کړل حیران تا نو په یو ځلي تبسم د سرو لبانو لارې نو تاسو ټولو ملګرو ته خواست دی چې کوم ترانه وي نو کوشش کوئ چې دا ادارې ته په وخت باندې راورسوئ چې کوم مستحق خلک وي چې کوم موږ ته معلوم خلک وي چې کوم د علاقې او سپید پوشه خلک وي چې هغې ته موږ په وخت باندې دا ورسوو نو که هغې په خپل وړو له خپل ځان له د اختر دپاره څه اخلي وغیره څه شاپینګ وغیره کوي یا د کشان استعمال کې راولي نو چې هغې ته په وخت باندې دا پیسې میلاو شي. ډېره زیاته مننه. شیطان نن یریږي ورلکړې د تعویذ د قرآن تانو ناری دی لهر خوانا سردار د مرسلانو د خالق دی دلذي یا عالم د بدهانا رسول په براق سر د فرشتو وطن نو قاصد په هر مقام کی دا اجل کوي گشتونا یو ظلب پدی خپلو وگو اوری آوازونا نو قاصد په هر مقام کی دا اجل کوي گشتونا یو ظلب پدی خپلو وگو اوری آوازونا نو دیتلون کی دا جهانا سوتن مشران دا عبداللہ کفن نزیم نو قاصد په هر مقام کی دا اجل کوي گشتونا یو ظلب پدی خپلو وگو اوری آوازونا نو قاصد په هر مقام کی دا اجل کوي گشتونا یو ظلب پدی خپلو وگو اوری آوازونا نو دیتلون کی د جهانا سوتن مشران د عبدالله کفن نزیم